دا د عالمانو د دیوبند د سوچ مظهر دی او د عالمانو د دیوبند د علماء دیوبند فکر او سوچ دا چې د امت ته په هر شعبه کې هغه رجال کار ورورسي چې هغه د صحیح اعتقاد والا خلک هغه کې افراط او تفریط نه وي هغه په حقه طریقه باندې روان شي چې کومه طریقه د سلف الصالحین او د ائمه او د امامانو او د جمهور صحابه او د تابعین او د تابع تابعین و معزز او محترمو مونږ مولیان کله نا کله ډیر زیات ضعیف او کمزور یو مونږ سره کله نا کله پیسې نه وي پیسې تاسو سره ډیر وي الله دې نورم ډیر کی زمکه تاسو سره مونږ مولیانو سره نه الله دې نورم د خیر وګرځي ماشومان ستاسو ماشومان یو مونږ له راواله مونږ ته کېنوي الله دې د دوی حفاظت وکړي زنانه ستاسو روړې په خيو مونږ له وروړي الله دې د بیمارو تکلیفونو مصیبتونو نه پامان کې وساتي او تاسو ټول مونږ ته په مینه او محبت باندې ناشتي او نیت هم دی چې دا عالمان دي وارثان د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي نائبان د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا لالچ هم نشتا سیاسی جلسه لچیزه یا چاله سیاسی میټینګ مقرره نه د دنیا لالچ پکې وي نن ولا میټینګ کوم سبب په ترانسفارمر کوم نن ولا جلسه کوم ل 7000 روپے لګوم خو سبب مې زوین او کرکې نن ولا میټینګ کوم جلسه کوم سبب راته د لار په خي او د سړک په میکلی ته په خي په دې جلسه کې او په دې ناسته کې دغه د دنیا لالچ نشته کوینو راته وای دا محتمم سے نه تاسو له سړک په خي نه د ترانسفارمر جوړي او نه د لار جوړي بلکې ګرځي تاسو پسې ګرځي چندې تاسو نه غواړي سره د دینه چې تاسو دله چندې ورکوي لار دینه په خي سره د دینه چې دی تاسو نه اخس کوي تاسو له ترانسفارمر نه جوړي خو چې دی بیا هم تاسو اجرې تراشي نو تاسو په باندې یو رانا راشي خوشحالي په باندې راشي دې چې تاسو اجرې ته درشي او تاسو بیٹک ته درشي نو تاسو دا غټان او دا لوی خلق خلا پرید دا ماشومان هم د مولیان او قاریان او حافظانو نه راتوشي علوی قاری صاحب راغلی دی اله د مو استاد راغلی دی دا ماشومان هم چې تاسو راتوشي او د دې قاریان او عالمان او حافظانو قدر کینو د دوی په دماغو کې دا دي چې دا زمونږ د دین مشران راغلي دي تاسو په دماغو کې الله دا خبره ورچرچولې ده چې دا د دین عالمان دي فیض القدیر وتویل کیږي د علامه عبدالرؤف المناوی المصری الشافعی القاهری او ډېر خپل شرح ده په جامع الصغیر جامع الصغیر دار جلال الدین سیوطی رحم الله کتاب دی او د جامع الصغیر په دې شرح کې علامه عبدالرؤف المناوی فرمایي جبلت القلوب على حب العلماء والاولیاء د مسلمانانو په زړونو کې الله تعالی د عالمانو او د بزرګانو دینداري طبقه او د اولیاء محبت الله تعالی ورچولې دي الله پاک تاسو د محبت د علماء د نیکانو د علماء سره نور هم زیات کی دا اصل کې تاسو تقوا ده دا اصل کې تاسو له دین سره نسبت دی اصل کې تاسو په دې اشیاء سره په دې معمولات سره په دې ناس سره د الله رضا غواړئ مدرسه چې جوړوي نو تاسو د الله رضا غواړئ جمعه چې جوړوي د الله رضا غواړئ معشوم چې کله سبق لراونه د الله رضا غواړئ مولوی صاحب مفتی صاحب قاری صاحب چې کور ته بوځي چې پیوس کې ډوډۍ پیوس یا دلته ولراونه په دې سره ته د الله رضا غواړئ او دا ځکه د الله رضا غواړي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای المرء مع من حبه انسان به په دنیا کې او په آخرت کې د هغه چا سره چې د چا سره محبت راغلی نو کله دیندارو لوپرانو سره دی کله دیندارو نیکانو سره د محبت نه د غي سره به او کو د دنیا دارانو لوپرانو سره د محبت نه د غي سره به د غي نه د الله تعالی په امان کې وسات مرګرو دوستانو
زمونږ مقابله نن سبا ډېره زیاته سخته روانه ده. د دنیا ټول کفر او د دنیا ټول کافر دې ته متوجه دي چې په دې دنیا کې د پاکستان د مسلمان په شانتي مسلمان نشته. او دا درته زه ګپ نه لګوم، قسم په الله باندې که ستاسو په شانتي مسلمانان وي. بیا په پاکستان کې د ټولو نه اعلی دیندار مسلمان پښتون دی. ګورئ تاسو پنجاب ته لاړ شئ نو تاسو د پنجاب د ښځو چېرته پرده او برقه لیدلې ده؟ وایې که نه؟ نه که نه. تاسو چېرته پنجاب ته لاړ شئ نو په پنجاب کې جومات خوشي وي او درګاه ورته ویل کېږي، د پیر صاحب درګاه وي او ډبې پکې ګډېږي را ګډېږي او چرسونه څکلي کېږي، هغه آباده وي. تاسو چېرته پنجاب ته لاړ شئ نو چې د دې اټک نه اخوا په روژه کې نه واوړې نو ته به دې خوا وایې چې د مسلمانانو په ملک کې یم، او د اټک نه چې اخوا واوړې نو ته به وایې چېرته هندوستان ته راغلی یم. ګورې دا راته ګپې نه لګوم. د اټک نه چې دې خوا شي ته به وایې لکه دا خو روژه ده، او د اټک نه چې اخوا شي نو ټول کولو وي، خلک خوراکونه کوي او بد یې نه ګڼي. ستاسو په دې علاقه کې په روژه کې خو یو سړی دې راپاسي او د دې منګا درګۍ او د دې مردان په دې بازار کې د خوراک وکړي چې خلک ورته شنې کوته کې د کوناټو ته نیسي او که نه نیسي؟ وایې که نه؟ شنې کوته کې به ورته د کوناټو ته ونیسي چې یا د هندوز وي ته خوراک کې، دا روژې ته ګوره ته خوراک کې. لکه داسې به مولیانو کوئ او که نه کوئ؟ او دا پنجابیان ناست دي دا خوراکونه کوي، دا ګېډې یې خوراک کړي وي. مریض ہو ہوٹل مریضوں کے لیے کھلا ہوا ہے. ہوٹل د مریضانو لپاره کله مریضان د خېټې مریضان یادوي، ښه د وجود مریضان نه یاد. د خېټې مریضان خو خامخا هر ځای کې موجود. نو تاسو پښتانه الحمدلله ستاسو د پښتنو د عوامو په شانتې عوام نشته. غټې غټې ګیریم دی الله دې نورې غټې کړي. ښکلې مزېدار پټکیم والي دا دې سپین ګیرو مسواکونه استعمالوي. تبلیغ کې دی د صوفیاو سره تعلق ساتئ، مدرسې سره تعلق ساتئ. بیا یو خبره د تاسو ته کومه ګورئ چې څنګه مې تاسو یاد کړئ چې ستاسو په شانتې عوام نشته د دنیا په سر باندې، نو ستاسو د دې پښتنو د عالمانو په شانتې عالمان د دنیا په سر باندې نشته. د ټوله دنیا کې وګورئ دا عرب او عجم ولټوئ. دا به هغه سړي ته پته لګي چې څوک بیرون ملک تبلیغ کې تللی وي، هغه ته به پته لګي. عرب او عجم ولټوئ، عراق ولټوئ، سعودي ولټوئ، مصر ولټوئ، ترک ولټوئ، ازبکستان، تاجکستان ولټوئ. د دریو ملکونو په شانتې علما به الحمدلله تا ته میلو نشي. څو د دریو ملکونو، یو د افغانستان، یو د پاکستان، یو د هندوستان. د دې دریو ملکونو د عالمانو په شانتې عالمان، د دې دریو ملکونو د عالمانو په شانتې د عالمانو علم، د دې دریو ملکونو په شانتې د عالمانو په شانتې د عالمانو ثقې، د دې دریو ملکونو په شانتې د عالمانو په شانتې اتحاد اتفاق. دا به تا ته نه ملاویږي. دا د دیوبند د عالمانو برکت راغلی دی. چېرته چې د دیوبند د عالمانو خیر او برکت رسېدلی دی نو هلته الحمدلله ګیر او پټکې او امسا او مسواک موجود راغلی دی. او چې چېرته د دیوبند د عالمانو خیر نه دی رسېدلی مصر ته لاړ شه. د مصر مولیان دا ګیرې خورئ. ګورئ ګپ ته نه لګوه به چې خورئ. او د الازهر یو فتوا جاري شوې ده نن سبا وي دا ګیره مولیان یې دا وایي. نو چې مولا یې دا وایي نو همې خو به یې ګیره نه چې هغه هر څه ورسره خورئ. پوهېږې که مولیان یې دا وایي دا ګیره. دا خو د دین خبره نه ده راغلې، دا د عربو رواج راغلی. د ازهر فتوا دا راغلی دی چې ګیره د عربو رواج راغلی او دا د دین خبره نه ده راغلی. نو چې مولا ووایي چې ګیره د دین خبره نه ده د عربو رواج راغلی نو امي به بیا څه نه کوي؟ وایې که نه. او چې مولا مسواک ته وایي چې د دې څه ضرورت راغلی ټوټ پیسټ شته که نه؟ څه شته؟ ټوټ پیسټ. نو چې ټوټ پیسټ شته او ټوټ پیسټ استعمالوم او د مسواک ضرورت نشته نو خامخا چې مولا دا وایي نو امي بیا خرابېږي. مولا به همیشه تکړه خبره کوي، د علم خبره به کوي، د برکت خبره به کوي، د دین د تمسک خبره به کوي. نو ستاسو په دې عالمانو او قاریانو کې چې الله دا خیر او برکت پیدا کړی دی که نه، د دې خیر او برکت اصل سبب عالمان د دیوبند راغلي دي. په دې پاکستان کې ستاسو د سکولونو نه تاسو خبر یې که نه یې؟
مونږ دا نه وایو چې سکولونه مه وایه یاره داسې ووایه چې سم پکې ځان شین کا خو ګورې په عقل یې پاس کا په نقل یې مه پاس کوه ګورې مونږ ته پته ده چې څونه د سکولونو امتحانات وي اوس الحمدلله د وفاق نن امتحان شروع شو او د یونیورسټو د کالجونو امتحانات پم کیږي د کالجونو د یونیورسټو امتحانات دا په عقل نی بنا دا په نقل بنا وي خلاف ثابت ته علم لره ای قاریانو دا کرونا مرونا چې راغلي او ستاسو مدرسې بندې وي نو تاسو خفه وئ که خوشحاله یې وایه که نه خفه وکړه او دا سکولونه چې بر شو نو د سکولیان دارې د خوشحالۍ نه په جامو کې نه راضی کېږي هلکه وي سکول بیا بر شو ماسټران هم خوشحاله دي ګورې دا هم یاد ساته وایي د بلا نه خلاص شو تنخوا را روانه ده نو ماسټران به مخکې مخامخ ناست دي خفه کېږي مه ماسټران هم خوشحاله واپسې سټوډنټان چې دي هغه هم خوشحاله او الحمدلله زمونږ د مدرسې طالب دا په غیر حاضرۍ باندې او دا په تعطل باندې او دا د مدرسې په خوشی کېدو باندې او د مدرسې په چوټیانو باندې خفه راغلی پاکستان کې لوی لوی کالجونه دي که ما تاسو ته د هغوی بجټونه ووینو تاسو به حیران شئ بجټ خو پېژنئ که سالانه کم خرچه چې دی ته مونږ څه ویو بجټ د یو کالج زما په خیال نه دی مردان یو کالج واله چې غټ کالج و ستاسو لا باچا خان یونیورسټي وي او د دې د شلو اربو روپو نه کم بجټ راغلی نو ما ته ووایي چې لکه کم را شل اربه پېژنئ قاري ارب کې څونه کروړه راغلي 100 هلکه بیا ښه انشاءالله او په کروړ کې څو لکه راغلي وي 100 او په لک کې څو زره راغلي وي 100 یا لکه 100 زره چې راجمع کړي نو 1 لک ته جوړېږي او چې 100 لکه راجمع کړي 1 کروړ ته جوړېږي او چې 100 کروړه راجمع کړي نو 1 ارب ته جوړېږي او 10 اربه روپۍ دا د باچا خان یونیورسټۍ باندې کمې راغلي زمونږ یو اسلامیه کالج دی په هلته نوم یې ولې اسلامیه کالج دی او نور بې اسلامیه کالج راغلی دی څه شی نه بې اسلامیه کالج خو اسلامیه کالج خو دې ته وایي چې جینۍ به ځان له ناستي هلک به ځان له ناستي که اسلامیه کالج خو دې ته نه وایي چې په هلکان ناستي اسلامیه کالج خو دې ته نه وایي چې په کلاس کې به ناستي او چې کله د پرورې تاریخ راشي نو دا اشنا به د اشنخې له یو ګل ورکړي چې زما تا سره مینه راغلې ده ویلنټاین ډے نه خبر یې کړې قاري ویلنټاین ډے پېژنې الله ته خو زما په خیال دا سابقه په غار کې نه اوسې برخه دې ته څه وایي ویلنټاین ډے پېژنې هلکه سپینګرو ویلنټاین ډے پېژنې هلکه مولیانو دوی ته ووایه چې چېرته ځان له معشوقې پیدا کړي چې ویلنټاین ډے باندې ورته ښه مزېدار ګلونه ورکړي ګورې ښه نو ستا په اسلامیه کالج کې ویلنټاین ډے مناویږي څه ویلنټاین ستا په اسلامیه کالج کې بې پردې جینکې ګرځي را ګرځي ستا په اسلامیه کالج کې هغه سیکولر او لیبرل خلک ګرځي را ګرځي او ستا د پاکستان 14 اربه روپۍ سالانه د هغې بجټ راغلی دی څو 14 اربه د دې ټول صوبه سرحد او د دې ټول پښتونخوا مدرسې را جمع کا که د دوی 10 اربه روپۍ د دې ټولو خرچونو بیا راشه ګورې ښه سره د دې دونه خرچې سره د دې دونه پروټوکولو سره د دې دونه پرنسپلانو ستا په بین الاقوامي برادرۍ کې یو کالج نشته چې تی وړاندې کړه چې دا ما سره یو رول دی رول پېژنې دا ما سره یو سمپل دی په بین الاقوامي تعلیمي ادارو کې ستا یو کالج نشته چې ته یو کالج بین الاقوامي برادرۍ کې وړاندې کړه چې ما سره دا کالج په 100 نمبر کې یا 200 یا 300 یا 400 500 یونیورسټو کې د پاکستان یو یونیورسټي نشته څو کې 500 کالجونو کې د پاکستان یو کالج نشته خو ته د دې سړو ډوډو د برکت نه نه خبر د کړکړۍ والا خلکو د دې سړو ډوډو د برکت نه چې دا قاریانې خوري د عالمانې خوري دا مولیانې خوري په ټوله دنیا کې د ټولو نه اعلی ترین فرسٹ نمبر مدرسې الحمدلله دا د پاکستان دي فرسٹ نمبر دنیا حیرانه ده ویل که دا سړو ډوډو والا خو داسې تکړه دي دا څوک چې برګرې خوري برګرې پېژنې کله دا څوک چې برګرې خوري برګرې او دا څوک چې په فضل حق کالج کې په 6 لک روپۍ او 15 لک روپۍ باندې ماهانه وخت تېروي هغې ستا د پاکستان نوم روښانه کړی نه دی هغې خو ستا د پاکستان نوم
او شرماو په بین الاقوامي برادرۍ کې ستا د پاکستان او ستا د مذهب نوم وشرماو. ټوله دنیا ستا پاسپورټ ته بد ګوري. شین پاسپورټ دا زموږ د ملک د غیرت او د پښتو نښه وه. او کله چې خلک ودرېږي او دا پاسپورټونه داسې اوچت کړي او د پاکستان پاسپورټ پکې راوځروي، اخوا ودرېږئ دا د غلو ملک راغلی دی، اخوا ودرېږئ دا د منشیاتو پیروشو ملک راغلی دی، اخوا ودرېږئ دا خپله لور او خور او خپله زنانه په امریکې باندې په پیسو باندې خرڅوونکي ملک راغلی دی. ستا نوم هم دغه د یونیورسټو والا او د کالجونو والا دغه پستی ته رسولی دی. خلاف ثابت دی ستا د مدرسې دا شاړ او شبړ قاري صاحب چې په دې جونګړه کې نه ناست دی، چې زه رادن نه شم لومې خفه شو په دې جونګړه کې نه ناست دی. الله دې دا باده کړي چې په دې جونګړه کې نه ناست دی، په دې شړه کې نه ناست دی. یو وخت وخوري او یو وخت به نخوري. ستا د ماشومانو د خدمت لپاره ناست دی. دې عالم، دې قاري، دې د دیوبند پرستدار، دې د دیوبند د چیني سکونکي ستا د ملک نوم او عزت الحمدلله ټولې دنیا کې اعلی کړی دی، اوچت کړی دی انشاءالله. نو چې دا مولا او دا مدرسه او دا قاري ستا د عزت ذریعه ده، ستا د فخر ذریعه ده، ستا د خیر ذریعه ده، ستا د دعاګانو ذریعه ده. نو وایې که نه تاسو به ورسره محبت کوئ او که تاسو به نفرت کوئ، وایې که نه محبت به کوو. ګورې انشاءالله وایي زمونږ د مولیانو سره محبت دی او د دې مولیانو سره به محبت کوو انشاءالله. مونږ باجي چې کله مونږ واړو د دې وړو ځان له دنیا ده، د دې وړو ځان له دنیا ده، د دې وړو ځان له خپل روایات دي. ګورې ښه دا واړه چې کله سکولونو کې کښېني دویم او درېیم او څلورم کې قاري ته دلته کښېنه، ته مې وختي خفه کړی نو چې ته زما دې خوا ته کښېنه، نو د دې خوا کښېنه دې خوا. نو چې دا دویم او درېیم او څلورم جومات کې دا ماشومان یي که نه، نو یو بل ته وایي روانه ده، څه شی ده، قچي ده، لاس ګوته اوچته که، څه شی ده، قچي ده. وایې که نه هلکه څه وایې، قچي وایې که نه وایې. بیا چې کله یو وږې دله درکړي یا یو ټاپي دله درکړي نو بیا څه شی وایي، مټي ده، مټي ده. وایي څه شی راغلی ده، مټي ده، مټي. مونږ ورته روغه ویو. تاسو انشاءالله دا دوه ګوتې دي، یو د قچي والا ده د نفرت علامه ده او یو د مټي والا ده د محبت علامه ده. ستاسو د دې کړکوړی د خلکو به د عالمانو سره د کمې ګوتې تعلق وي، دا ګوته هم خوښه ده او دا زمونږ به انشاءالله د محبت تعلق راغلي. دا د دین محبت دی، دا د پیسو نه دی، دا د دعاګانو محبت دی، دا د دې پټکو محبت دی، دا د دې امساګانو محبت دی، دا د نایبیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دی. او ما سره نور اسم نشته چې زه کله وایم ما نو د مانه مې مراد مولایي. ګورې ښه ما سره نور اسم نشته، خو چې کله په دې مسله باندې د پاسه کښېنم او دا مونځ کوم او دا مخ راتاو کوم نو به وایم یا الله پاکه دا ملګري دوستان او دا مقتدیان او محبین د مدرسې یا الله تعالی شاد و آباد وساتې. وایه دا دعا ده ته په دې علاقه کې بل خان نواب کولی شي؟ نشي کولی. دا خان او نواب تا ته نشي کولی، دا به دا علما تا ته کوي، دا به دا قاریان تا ته کوي. نو انشاءالله دا د خپلې کلي مورچه به نه خرابوي انشاءالله. دا د دین مورچې دي، څنګه چې فوج مورچې کني د دشمن د مقابلې لپاره دغه شانتې دوه قسمه جنګي، یو د سرحداتو جنګي او یو د نظریاتو جنګي. د سرحداتو جنگ په توپه باندې کیږي، د سرحداتو جنگ په جز باندې کیږي، د سرحداتو جنگ په میزایل باندې کیږي، د سرحداتو جنگ په ظاهري مورچه باندې کیږي، او د نظریاتو جنگ په جماعت باندې کیږي، او د نظریاتو جنگ په مدرسه باندې کیږي، او د نظریاتو جنگ په مرکز باندې کیږي، او د نظریاتو جنگ په قاری او په عالم باندې کیږي. څنګه چې ته د ملک فوجي د خپل جغرافیایي سرحداتو د تحفظ لپاره تکړه ساتې، دغه شان به د خپل دین فوجي د خپل دین د نظریاتي سرحداتو لپاره انشاءالله تکړه ساتې، چې دا دواړه فوجیان جنګیږي. یو زمونږ جغرافیایي سرحدات دي د هندوستان سره او د ایران سره، هغه به خپل کار کوي. خو ګورې زه به څه کوم، خپل کار کوم. د هغه جنګ ځان لري، د هغه په شا مونږ ولاړي او زمونږ جنګ ځان لري. تاسو به انشاءالله زمونږ په شا باندې ولاړ یې، کار به انشاءالله بیا جوړ راغلی. خبرې مې نور هم ډېرې زده دي، یو بوجې خبرې به درته نورې وکړمه. خو پېښور کې مې پروګرام دی او دا سړو یو ټنګ شروع کړی دی او 12 بجې مې غیله ورکړي دي. انشاءالله زما دا د الله نه امید دی چې بل کال له مونږ رازو نه دې ځای کې به نور تعمیر شوي وي انشاءالله. وعده ده انشاءالله خلکو دلته به تعمیر کوی که نه انشاءالله. دا څو کمرې دي کې جوړې دي؟ 2 کمرې جوړې دي.
ان شاء الله دا شعبان دی. بل شعبان کې چې مونږ راځو چې ان شاء الله کم از کم 2 زیاده سے زیاده 4 کمرې تاسو نورې جوړې کړي. په دې باندې ان شاء الله وعده راکړه لا سوچت کې ان شاء الله چې یو مفتی صاحب ته بل کال ان شاء الله راځي نو کم از کم 2 او زیاده سے زیاده ان شاء الله 4 کمرې به په مدرسه کې جوړي او را روان ان شاء الله چې کله دستاربندي کیږي نو 1 2 شپږ کمرو مدرسه کې به ان شاء الله مونږ دستاربندي کو. د شپږو کمرو نه مخکې کو محترم څوک دی د شپږو کمرو نه مخکې کته ماته بیا د دستاربندي وی قاری نو ګوري خبرني او د عوام به بیا ګوري جرمانه کړي وي او ته به جرمانه کړي.